أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شپږشتم نمبر آیت د سورۃ النساء. يريد الله ليبين لكم ويهديكم. د مخکې آیتونو کې خاص کر دوی نمبر آیت کې الله بیان د محرماتو کې د پلار خزا الله وی نکاح باندې ماخلی ځکه نقلا عقلا عرفا دې ټول د بد غنلې ده. عقل بد غني، شریعتم عرفم. مور سره نکاح حرام، خور سره، لوریانو سره، تروريانو سره، د پلار د خوانو د مور د خوانه، ورېرو سره، خورزو سره، ستاسو هغه مېندې چې پې درکړي، رضای خور، خواخې، خاص کر انګور، دوه خويندې جمع کول په یو وخت کې کوم زنانه چې هغه بل چا په نکاح کې نو الله دا ټول حرام. چې د يهودو نو سوارو زنانه چې هغه شادي شوه می میدان د جنگ کې ونی ورشي الله د عیدت تیرېدل نو ورسې په نکاح کوي د دې به عزت لپاره. پنځه شمبرات کې ویلي د یوسړي مالی طاقت نشته چې اصله په نکاح کې نو وین زواله خو وین مؤمنه وینځلې ادب ورکه غدا چې دا بواده کوي په دینت باندې چې پاک دامن شم د لذت د پاره باندې کې او نه پټ دوستان بزان له انتخابي حد کې چیرته په دیوین زبانه جاری کیږي نو الله دې اصلي نیمایي ای باندې سل دوری په دې 50 د آیات په اخر کې ویل کې د وینځو د نکاح ځان بچ کې الله دې کې خیر دی. که بچو باندې بیا اثر پریوزي. نن شپه کې شمبرایت کې الله بیان دي کوي چې انسانانو د څومره احکامات چې ما بیان کړ عمل کې راولي اسنه چې بس وره او خلاص دې عمل الله ډېر ضروری دی. ویش او آتش کې الله بیان دي چې کم کمې زیته شوی زما معاف کوم انسان خو ډېر عاجز دی. نهشتم نمبر آیت کې بیان د دیو کې چې مالونه دیو بل په حرام طریقه باندې مالي. یو درش کې بوې د ګناه کبیره نزان ساته واړه ګناهونه بخپل الله یې معاف کوم. دو درش کې الله بیان دی کې یو شال الله ما حسن ور کړي، مال مور کړي، بچي مور کړي، منصب ایله مپسخېږي چې کاش د ازماوي نه الله دا ما ور کړی دي. ته ما نصب سوال کوه دین ورسو بیان د دیو کې چې نارینه ګوره بزنانو حاکمان دي فیصله چې کوي نارینه کزر سړي سره ورانه شو سړي له مناسب دا چې اول زنانو دعوت ورکړي د قران او سنت چې ګوره زما در باندې دومره حق کبهم صحیح نشو نو الله یې زیر سم له سره جدا کوي کبدیم صحیح نشو نو ودربهن نو وي آخر کې وی جرګماران د دواړو خاونه کې نه د سړیو زنانه کنه جوړیږي پسې سے طلاق کوي کله له الله بل خاون پیدا کی سړی له الله بل زنانه پیدا کی رب تم داده مخکې عجیب احکامات الله بیان کړل اوس وی چې دا د عمل شری عمل کې راولي. يريد الله اراده لله تعالی يبين لكم شبان کی تاسو او روان کی تاسو او خی تاسو سنن الذين من قبلكم طریقې دا چا چې تاسو وړاندې دي. سنن معنا طریقې مخکې زمانہ کې بچ کوم کارونه کې الله مې تشریح کړو
ويتوب علیکم واسنته راولی پتا سبحانه الله تعالی په دې حکمتونو والا کمه جته مکړي په صدق باندې بکنو غواړه الله غډر حکمتونو والا ذات دی ځکه عجیب احکامات الله پر سره وس یو د الله کار دی بل د الله دشمنان خو غواړي د الله چې تاسو ګډ وډ کی لیکن حفاظت مو الله کوي والله يريد الله تعالی غواړي يتوب علیکم چې سنتیا راولي پتا سو يريد الذين يتبعون الشهوات غواړي هغه انسانان چې تابعداري کړي د خواهش پرستۍ ان تميل ميل عظیما چې واوړي پوړې دولې باندې دوه قسمه تحریک یو د قران تحریک دی چې هغه انسان له الله فضل او رحمت متوجي کوي یو د مغربیانو غیر مسلمو دوزمن اخلاق خاص کر د ځوان طبقه د شي بربادي شي بالکل ډیر لري موزي الله وي اگر جدل به ډیر ګران ورسا کې جواب د سوال موږ سره الله معاملې د نرمۍ ولي کوي الله انسان ډیر عاجز دی انسان سره نرمي ونه کوم برباديږي دا يريد الله غواړي الله تعالی يخفف اشانته راولي عنكم ساسنا وخلق الانسان ضعيفا وجدا چې انسان پیدا کړی شوی دی کمزورې یو معنا بدن کمزورې دی دویم کمزور دی په بار د صبر کې د زنانونه دریم اسباب د خواهش پرستی چې راشي اغل به د څنګهدل ګرانی کمزوري سره الله د نرمۍ معاملې پکار ده ورسره قبل حکم ملک وکل امن چې رشوتونه ډاکي غلا اختطاف دانی پردي مال نه والله نه خوري یا ایها الذين امنوا ایمان ولا ولا تاكلوا اموالكم مخري مالون الساس بينكم ساس ما بين کې بالباطل فناروا باطل معنا رشوت باطل معنا ډاکا اختطاف دمر مال برا کې به بدا کار کی د الله مخري الا ان تكون تجاره مگر که چرته تجارتي ان ترازن په خوکې منکم ساسو مال مو خړو خیر دی څه مطلب دوا درې ملګری سره تجارانه دکان مشرک دی ستا مل مرغه پای باندې خوراک او څاکو کې ابل چې خبر شي خوشالي کنه سبا چې داغه مل مراشي خرچه پیوږي ته په خوشاليږي نو کو پدې کې شریک مال استعمال شي الله وي خیر تجارت ویره دا خواندا او کسب دی ولا تقتلوا انفسكم الله يموجن خپل ځانونه دې څه مطلب کله تجارت کې تجاران لاندې باندې شني سیبل اوري قتل کی دویم چې انسان پر دې مال لاندې کی دا خوې چې ما ګټه وکړه الله ځان دی وجلو ظالمان اخرت دي ځان له برباد پر دې مالونه خاصانه دي چويلي څه په غلا باندې څه په رشوت باندې څه په اختطاف باندې د دې نتیجه دا چې ځان قتل کې یا انفس کې معنا د عام جنس کله کله سړی تجارت د وجه نشتا جانب مقابل قتل کې دا څومره ډیر مال ګټي زینه ګټم والی پکار دي ترغیب توبه لبه ان الله كان بكم رحيما یقینا د الله پتا سو مهربان الله یې مهربان په صرف توبه او بس معاف پردي مال کی طریقه را چې دا باغله تسلیمي اوس کا سړی موجود نه نوېسو مفسرین ذکر کوي چې د علاقه په غریبانو باندې به خرج کې ابو داود کې حدیث دی ځان نبشیر داخله لړۍ کې اوس یو سړی دی او یې پردي مالونه اخلم په زور او غصب عادت مې داري دې سړي بسان جامي ومن يفعل ذلك شاشدا کارو کې عدوانن په تجاوز باندې او ظلمن په تیری باندې فسوف نسلیه نارا زردې چې موږ به داخل کو داخل جهنم لا وکانه ذلك على الله يسير او دې دا کار په الله ډېر آسان پر دې مال نه شکرې الله یې زیر جهنم دی مال ډېر آسان ده ساده اخرول ورسات کې الله قانون ذکر کې واجب قانون د کبیره ګناه نه ځان ساته
صغیر خپل ته معاف کو څومره مهربان دی بین کبیره او صغیره مابین کې علماء فرقونه ذکر کړي چاوي اوی دي چا درنیم سورا جمع کړي څلورنیم سوا چا وسو ګوري چا خلادام ویری صغیره او کبیره کې هیڅ فرق نشته اره ګناه صغیره هم ده او کبیره هم ده څوک کبیره هغه ویلي شي کې حدي صغیره کې نه چا ویلي کبیره کې لعنت ټکی صغیره کې نه چا ویلي کبیره کې د غضب ټکی صغیره کې نه چا ویلي کومه ګناه چې پته تیزی سره کې کبیره چې نه صغیره د عالم ګناه کبیره د امي ګناه صغیره د بدعتي ګناه کبیره د غیر بدعتي صغیره استاو د الله مابین کې چې کوم حق صغیره د مخلوق مابین کې چې کوم حق کبیره جامع تقریبا اویا فرقونه علماء کړی دي کبیره نه ځان ساته شرک نه د مور پلار نه فرمانی سود زنا غیبت ان تجتنبوا الله کزان مو ساتو کبائر ما دلوی اغه سنا چې منکړې شي نو کفر وبري جو استاد سنا سیاتکم ساسو اړګونه عجیب قدرت ناشنا رحم لوی ګنا نه ځان ساته وړخ پر معاف کوم الله وي داخل بغو تاسو زیر داخله دو کریمن عزت من لا چا ویلې شي جنت لا دور ساعت بارکه ام سلمہ او باز نور ملګرو صحابونه نقل لې وی دین نارینه ولا غره حکم دي جهاد ته غنیمتونم اخلي مال د میراث کې برخم زیات را کاش من نارینه وي آیات الله راولې ګور قانون کې خود شي سړی لمه مال ور کړي بچي مور کړي حسن قدرت دینه مو پس کېږي کاش دا زما د بالکل اخستلې شوی نه وقت المکو ایما په بار دا څه کې ان شاء الله غره کړی دی به پای باندې باج تاسو علا باج په باج نورو تمنو کې معنا د وختي ارمان باج تاسو غره کړی په مال باج غره کړی په اولاد باج غره کړی په علم باج غره کړی په منصب باج غره کړی په حسن او جمال دله مو پس کېږي للرجال الله ونارنا وليس لهم مكتسبوا دا سن چې کوم دوی کړی دی او زنانه وليس لهم مكتسبنا دا هغه سن چې دوی کړی رد جاهلانو باندې جاهلان وایي چې زنانه شرط میراث کې بار خالی حق نشته آیات کله جواب وکړي چې نه کمال دی پاتې حق شته د وارث نشي موالي وسوي څه د بل چا مال لفسخي او حسدونه کوي د الله نه وغواړه کنه چې الله مالم د سراکه د الله له نه غواړي چې ته کینی کوي سوالو کوي د الله نه من فضل په بار د باز فضل دا کوي ان الله کان بكل شيء عليم یقینا د الله ارش باندې پویا حدیث کې راځي نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي کوم انسانان چې الله غریبانان پیدا کړی نو الله له پته وکړه مالدار کوم رانه جوړي بعض خلک الله مالدار پیدا کړي الله له علم دی دا غریبانان کم جزي فزي کی علیم لفظ اشاره ده دیره نن کتاره مال درکړې نه نو خپکیګه ما امام ترمذی حدیث نقل کړي نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي چې کله الله یو بندر اراده د خیرو کی دا به د دنیا نه د شي بندي لکه څنګه تاسو یو مریض دوبونه بندوي اسخه کې منه دی را دا ولې دی کې بر خیری ورسا چې الله اوس علت ذکر کوي لپاره دې مخې خبره چې زکه د بل چا معلوم لپسخه گئی ما د ارسړي وارث تري اپ یو کاری پی ستاپګه سره ولکل دار انسان د لپاره جعلنا منګر زولي الله یو وارثان مما ترک په بار داغه مال کې چې پر خودري مور پلار ولا قربون خپلوانانو پلار مور شو بچی لري ورونه مړ شو ورونه اشتا ای پیګو مال پیګو داري تسر دا مال لپسېږي اول الذين غ انسانان الله وی چې مضبوط دي مضبوط کړي ايمانکم ساسو قسمونه وي دي څه مطلب دو قول عام مفسرین بیانوي عربو کې عادت داو دو د پردې مور ځامن بو یو بل د ورورې لاس ورکې نو به یو بل سره میراث کې شریکې ده زامن به د شو لګوري رونه
دوی لم الله ورکه تاسو حدیث کې مرادي نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي پلار حق په بچی دار شي هغه پلار انډیوالي ملګرتوب وپالي دیم قول لري نبی صلی الله علیه وسلم شکل مهاجر شنو انصار او مهاجرین یو بل سره رونه کړ مین دې جدا وي لیکن نبی صلی الله علیه وسلم ولدا ساده شول کروڑ دی هغه شی بالکل صحیح ده دولم الله سوار کوي ورکه دوله نصیبهم مثل دوی ان الله یقینا دی علی کل شیء شهید پارش باندې حاضر ناظر چونکی روس آیاتونو میراث رااله الله بیان دیو کې میراث کې بعد سره برخالی شي هغه سب کې شریک روس آیات کې الله قانون بیانوي فیصله انتظام شي هغه برناري نه پلاس کی ځکه نارینه ډیره خرچه کوي مال ګټي په زنانو باندې خرچه کوي مشتری دوی له پکار ده حدیث کې راځي نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي څنګه کامیاب شاه قوم هیڅ چرته به کامیاب نشي چې مشره دا وایي خزي اوځي په ځان مشتری کنه ری خور کامیابول پکار دي غټ مولا وایي هغه سره خور توصیب وکړي ری دا خور نه ډیره وکړه راکزه ده ولي وکړه ده پیداس مونږه علاقه لړاکلې وا ځان سره جنما سم راوړو قران هم ګرځي تلاوت کوي وروانه نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي چې انسانان بل الله سره جنت لبونی شي چې ته دا په ځمانه مشرای باز خلک مرجین دي کنه زړونو کې ای وی ودا سندن کمزور دی امام زاهبی نقل کړي چې بده کې وراوی را کمزور دی درې جواب دی ابن حجر اسقلانی په مقدمه فتح الباری کې چې امام بخاری کوم روایت را نقل کی اگر وا ټول دغه په نسبت ثقه دي امام بخاری په خپل امام دی زمون په امت کې په کروڑونو بلکې غیر متناهی امامان دي او دې ټول کې د وشت علم والے انسان هغه امام بخاری دی بخاری رحمت الله علیه هغه چې کله کوم روایت را نقل کینو دی چې څومره روایت دا په نسبت د ثقه ټیک ته په جرح کا امام بخاری ورته ثقه ویلي خو امام دی په خپل دویم جواب داري دې روایت د پر نورم ډیر شواهد شته کله چې روایت د پر ډیر شواهد موجود نه وي قوي دریم ټیک د پاراوی کچا جرح کړی د خنوري توصیف هم ډیر کړی دی حاصل دا نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي کله چې قوم ځامن مشر زنانه کې داخله به کامیاب نشي فلاح ویل معنا جنت له الله ته داخل نکي څومره خطرناک خبره ده فیصله بسو کې الله وی سړي به کوي الرجال الله اذا سړي شي قوامون فیصله به کوي علی النساء بسنانو قوامون دوه معناګانی دي یتحاکمون فیصله والا دی دویم دا معنی انتظام بردوی سړي کور خرچا بما په سبب دا چې غره کړی الله تعالی باز دی اعلی بازن په باز نورو سړي خو الله ډیر منصب ور کړی امامت خلافت مشری دویم وبما انفقوا بسبب د دې چې خرچه کوي من اموالهم دخلوا مالون نه خلقا سړیو خرچم کوي مال ګټي اوس کې ځلوي ته مشری پرې د بلکې ته اوسو صفاتونه ځانګه پیدا کوي یو نیک عمل شروع کا ستا په سر څه برتره چې ته جرګه کې د خلکو عاجزي کوا خاون چې دني د غیر عزت خیال ساته تعالی الله ما دا کار وسوارو پس صالحات الله یا زنانا چې نیکان دي قانتات عاجزي کوونکې دي او حافظات حفاظت کوونکې للغیب په وخت غیب والد خاون کې بما په هغه سم ان شاء الله وعده حفاظت دی کړي حفظ الله امر کړي دي دې نه مراد دغه عزت دی خزل الله چې خاون لاړو بار داغه چې کوم عزت دی تلف نه کی دا وساته دویم داغه بچي وساته دریم داغه مال اوس زنانه داغه بالکل سرزوري کوي خاون سر جوړ جاړي نه کینو الله خاون لدري ادب ورکړه یو دا څه کینو د قران او سنت حق ورته بیان کستا چې ګوره د خاون دومره حق دی حدیث کې راځي رسول الله فرمایي که چرته د الله نه سوا بل چاله سجده جایز وي نو ما به امر کړی وي زنانه ورته خاون لا سجده وکړي نو خو ډېر حق لري بل حدیث کې دا راځي چې کله زنانه د
خاوند زنانه مطالبه کوي او انکارو کوي سبا پوری بده باندې ملائکم لعنت ته دې شي زنانه سره کې نرمه ده ومني بای زنانه شوخي هغه سره د دعوت لغوګ نه دي نو وحجرهن الله زیاده سملستو کې وسره جدا شه دام کجل له سزا ده چې بدیم کارونه شو نو طالب وایي شي وسوا حدیث کې به تشریح غلې په مخ باندې وال نشته اندامونه ماته ول نشته عبد الله ابن عباس مسواک باندې وال پکار دي سب سپېړم پکار ده او بدی کیفیت شریعت وایي چې اندامونه مات نشي کدوې تابعداري ساسو وکړه الله په بها کوی نه کړنه هیڅ طلاق ورواچو ځکه سو پر ودا جنجال نه کوي روزانه جنجال بارم جنجال او دننم جنجال حدیث کې راځي رسول الله فرمایي نیک خزا هغه چې کله امر ورته وږي سا خبره ومني چې ورته وګوري خوشاله دي دا چې ورته وګوري سره د خپش چې امر وږي ته وا خبره کړی هغه درې پس نو الله فرمایي اوس طلاق ورکړي زیدي دا هغه زنانه الله تخافون چې تاسو یې نشوزونه د اېده بد اخلاقي نشوز کې معنا د ارتفاع او چتوالي دلته کې نه ده د مخالفت نه ته چې خبرو کې دا کې ایسه به تعالی ویره وچته شي ته یو خبره کړی ادري ته چې دریو کې نه شپګو کې واعظ ورکې دې زنانه ولا بالکتاب والسنه زنانه سره کې نرم اله قران او سنت بیان کا کې دې شوې مني اخر ځکه تعالی چې مړه تانه زبدې ډېر خپويګم نو الله دې مسزا وسور کا واحجرهن الله جدا شهید زنانو فی المزاج بزیر سم لسلو کې دنه چې جمعه درې بستر راوړي اما خپل کوټه کې ونه جدا شه کټ جدا کې یو قول الله ویم بستر ته جدا کا دریم باز مفسرین وایي چې کنایه د شاړ ولونه د معنا مخ مو راړوا دام زنانه له سخت سزا ده بعضی زنانه د دین لحاظ ساتي هغه ته خو یو کړ دی ورانه یې لس کړ دی ورانه زور کې ګوري د کور نه موزه دریم خبر الله وسوکا وضربهن الله وای دې زنانه ولرا چې و دې والا کې دې شي جوړ شي مخبان نه اندامونه ماته ولنا زنانه چې کله والو خل دماغ زې لړا شي وسوي ک تسلیم شوا طلاق مو را شوا کنه تسلیمي کې الله جوړ جاړیو کې اسخر طریقې یو دې زنانه دوی د خپل مابین کې کینی کبهم جوړونه شنو به است الله وجوده کوي نور کدی زنانو ساسو خبر ومن الله فلا تبغوا عليهن ملټوي بني زنانو باندې سبيل الله رد طلاق ان الله كان عليا كبيرا يقين الله وجد ډېر لوی عليا خاون الله ویلي تګ خاون دي ځان اوچت غني خو ګره تانه بل څه کوم وچشتا چې الله دې په دې درې واړو کارونه شو اوس الله جرګه کې نه وای او جرګه ماران له خبره کوي نیت به صحیح کوي د سینا چې دې له ګرانه یو جرګه ماران به کینې سنو سم سره کینې ته څه کمته نه خپلانه نه ګره غل د شکار کی او تعالی د شي هغه نور می عزت کې راشي وان خفتم الله وکچرته یری دې شقاق بینهما د اختلاف ما بین د جو خاون کې فبعثون ولګي حکم یو قاضي من اهله د اهل رسلین او پر فیصله کن من اهل هذا اهل دې کزي دې د خارې نه مندا دې د خانه دې مکینی ان یرید دې کې دوه قول دي کدا دواړه جرګماران اراده لري اصلاح لري نو الله به جوړ خراولي کني لري خو خپل کار خراب شو دیم قول لري ان یرید کې دا زمير راځي رخصه خاون لا کدا کزه خاون اراده جوړی لري نو الله به جوړواله راولي کني لري نو ایست الله نور مراني عبد الله ابن عباس فرمایي چې الطلاق وترن طلاق کله واقع کی چې سړی په کامل معنا د خځنه مور شي ای جوړ جاړې ناراضي په صورتم نیت الله صحیح کوي ان یریدا کدا دواړه اراده لري اصلاحن د صلحین جوړک براولي الله بینهما د ما بین کی یقینا دی الله علیم فیا خبیرن خبردار ګورو سدي جن بل باب آل ترخی جو حقوق ذکر کړه وسو یواز دا خزانه باز خلک صرف د خپل خزه پیژني حدیث کې راځي کنه نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي مور بخپه کې خو لیکن خزه خوشاله یره ګوروي دا خو که خزره
دا چیرته غلطه خبره کوي مورې دیږي کې اوس وایي چې مړ تا پورې نورم ډېر حقوق دي د مور لحاظ دا الله مراد کوي د خپلوانو واعبد الله خاص کې بندگی الله تعالی توحید باندې ولا تشركوا به شيئا شریک مو جوړوي د الله سره هیڅ په هیڅ شي کې هیڅ په هیڅ شي کې ملائک دي انبیاء دي انسانان دي مړ ژوند دي د الله بر خدانان نه دي وبالوالدین احسان او کوي د مور پلار سره نیکی دینی او دنیوي دواړه مخکې د مرګ نه ورسره مرګ نه سوره بقره کې دا مسله تفصیلی بیان شوی و قران کې عجیب عادت ده خپل ځان د بندګۍ نه ورسره الله نه مور پلار مسله ذکر کوي وجه دا ده د انسان اول تربیت الله کې خود به مور او پلار دویم مور او پلار د بچی تربیت کوي بغیر د وزنه الله زموږ تربیت کوي بغیر د وزنه څنګه نه غواړي دریم یو بچی که د مور او پلار څومره خلاف کوي او ته انکار نه کوي یو بنده که څومره مخالفت د الله کوي خو چې په صرف د الله نه بکنه وغواړي است الله معاف کوي احسانا ایواز مور او پلار نه الله نورم شتا وبذل قربا الله احسانو کوي د خپل انانو سره حدیث کې راځي د رزق پراخي په سر رحمه باندې پاللو راځي بل حدیث کې دی چا چې خپلوري قائم کړي په صلات باندې ودا ولاړې تیری کې بچنی قائم کړي لانه به غرزي نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي د قیامت په علاماتو کې دا چې انسان خپلوري پریری صحابه ویل یا رسول الله یو خپل منکر راځم دی کر ورجدا خپل ولید دا خو بدله ده خپل ولید دا یو خپل ستا کرن راځي ته د الله د رضا لپاره کر ورشي دا نورې قوي ایمان غواړي به خاص کزمو اساس جامعه کې ولیتام احسان کوي الله او یتیمانو سره مسکینانو سره والجار ذل قربا هغه غونډي چې خاوند خپل ولید دی غونډي دې خپل لم دي والجار هغه غونډي لري جنوب کې معنا ده لري نو بقالیل کې دې دا مطلب دی هغه غونډي چې هغه مسلمانې داغم لحاظ کوم چې غیر مسلمان دی داغم لحاظ خو شرط کې دا چې حربي نه وي د اسلام سره پټکر نه وي اندوري خوا کې دي اهل علم فرمایي چې به د علت زکات مر کولې چې مصرفي غریبي د قرباني غوښه مور لګلې شي مړي ژوند کې دعوت ولې شي تم داغه دعوت قبل ولې شي او شرط پکې دا چې حرام در باندې ونه خوري دین د اسلام د عادل دین دی وصاحب عمل غره بالجنب الله تعالی اول قولا چې دنه مراد سړي خزرا دیم سا ملګری چې ساسرا سنف کینی لار ملګری دی ستایو ملګری دی همیشه تاسو سره شریک کینی داغه لحاظ وابن السبيل الله اذا مجاهد مسافر من الموت طالب العلم وما ملكت ايمانكم چې مالکان دي تاسو کې لا سنئ غلامانو وابن السبيل قرطبي دې کې دینه مراد ضيف ملما چې دراغه دي غي احترام احسان دینه مراد طالب العلم مسافر او مجاهد نبی صلی الله علیه وسلم چې وفات کېدو نو غلامانو بارکه سخت تاکید وکي خادم مزدور دی و سلارت کې په باز خلکو باز خلک چې مجلس کې د خپل توصیف کوي یره موږ دار کوم خلک یو زمانه کده شړیو موږ دومره زره کلن تاریخ لرو الله وی عمل ضرورت عمل الله ان الله یقینا الله تعالی من نکای من کان مختالن دا هغه چا سره چې متکبر دی فخور نه وډوزن دی خپل ډوزي ولي موږ داسې عثماني کدا سو زداسي ټی دې نه خو ډېر اوچت سره کارونه کړی تاسو وکړه نیکه خو دشمن زغلا او تغنه خوا کې سولېږي را سولېږي فخور د امانار ځای کې ناس خپل صفاتونه شماري دا د انسان اوله ناکامي ده چې خپل توصیف د کله شروع کی یره زدا رقم سره موزدا رقم دا متکبرین او دا
توصیف کون کې خپل ځان څوک دي جواب الذين انسانان دي يبخلون چې بخل کوي او يأمرون الناس بالبخل او نور لم امر کوي په بخل په خو په دین د اسلام مال نه لګي بالکل کبل مسلمان لګي دا غم دماغ ګډوډ کیږي مړه دې خلکو دې مله عمل شي یو خو نه دي دوه خو نه دي کوي ولبي ورکو دریم ويكتمون بټي ما ساتهم الله چې الله ورکړي دوی لره من فضل باز فضل علم ورکړي استعداد ځواني مال من فضل باز فضل ټول دیم نه داس په خلق دي واتدنا من تیار کړي الله ولل کافرین دي غیر مسلمون عذاب مهین هغه عذاب چې اس په کون کې دي سپکه سزا الله دوی لوري